د پکتیا مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي ریاست کې د کمپیوټر زده کړې له مرکز څخه 350 تنه زده کوونکي له 6 میاشتو زده کړو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کوي. البته چې هغه فعال نفوذي تشکیلونه لکه تاسو ځوانان چې هغه څخه د ټولنې تم او توقع کېږي هغه باید درې اساسي مهارتونه زده وای چې هغه لیکل و لوستل او حسابول خو د سینه ده. اوس هغه شخص باسواده ګڼل کېږي چې هغه څلور اساسي مهارتونه ولري چې هغه لیکل دي، لوستل دي، حسابول دي او د کمپیوټر سره بلدتیا ده، د ټکنالوژۍ سره بلدتیا ده. له یادو زده کړو څخه فارغ زده کوونکي د دوی لپاره د کمپیوټر د دې پروګرامونو زده کول خورا ګټور او اړین یادوي. موږ چې په دې 6 میاشتو کې کوم پروګرامونه ویل هغه د ځوانانو ټولنې لپاره ډېر زیات مهم دي، کوم چې ورډ، وینډوز، پاورپوینټ، انټرنیټ، ایکسل پکې شامل دي. که چیرې موږ تاسو پام وکړو نن سبا نړۍ کې زیاتره کار د ټکنالوژۍ په واسطه روان دی یا ټکنالوژۍ په واسطه ترسره کیږي. نو که چیرې موږ پام وکړو د ځوانانو لپاره ډېر ګټور کوم پروګرامونه چې دا ډېر ګټور دي ځکه چې ټول کار چې دا په دې پروګرامو په واسطه کیږي. په الحال موږ په مخابراتو ریاست کې د کمپیوټر په برخه کې زده کړې وکړې چې په هغه کې مو د ورډ، ایکسل، پاورپوینټ، وینډوز دا پروګرامونه ویلې دا موږ په ځان کې چې کوم تغییر وینو، یعنی مثلا د ایکسل پروګرام د ایکسل په پروګرام کې ازيري سودا سدانې د مکتب په اړه کې ډېر مهم دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پکتیا ولایت بیلابیلو ادارو او بنسټونو لخوا د ځوانانو د وړتیاو لوړونې برخه کې هڅې د پراخېدو په حال کې دي.